په ایران کې جګړه د یورانیمو پر سر شروع شوې ده. دنیا سره په خبره باندې پوي او هم د یورانیمو د غني کېدو امیدونه لري. امریکا په خپل هدف کې، اسرائیل په خپل هدف کې بریالي ښکاري. بریا او سقوط دلته یک ناکامي چې دلته نسبی ده. د ایران د جګړې سره دغه موضوع څومره تړلې ده. اسرائیل لپاره لوی سردرد موجود. هیوادونه همدغه ضعیف شوي دي یا ضعیف دي چې د اسرائیل دا رنګه تګلاره ومني. دلته د داسې یو رژیم رامنځته کېدل چې اوسنی رژیم باید لږ تغییر شي. د عربي هیوادونو برخلیک څه ډول دی د ایران د جګړې له وجې؟ د سره په خپلو رابطو باندې د غرب سره په خپلو رابطو باندې د امریکا سره فکر کوي. د عربي هیوادونو سره کومه د فشار وسیله شته چې ځان د دې حالت نه وکاږي؟ ایرو د مارکیټ د کنټرول لپاره امریکا کوشش کوي 100% کوي. د جګړې د پراخېدو احتمال ډیر دی، د جګړې د سولې د کېدلو احتمال ډیر دی. او 14 ورځې چې کوم مسله ده د منطق په بنیاد باندې ځکه چې بل هیڅ شی د جنگ په دوام سبب پیدا نه کیږي. کوم د منځګړیتوب خبرې چې په کوم هیواد کېږي، په کوم هیواد چې باور کېږي. امریکا ولی ماتېدل دونه اسانه نه دي، ماتېدل حتمي دي، ماتېدل اسانه نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساسي. دا نن بحث په دې باندې کوو چې امریکا په ایران کې جګړې د څه لپاره شروع کړي، د جګړې تر شا اهداف څه دي، دغه جګړو له امله په سیمه کې او په نړۍ کې څه ستونزې راپېښې دي، څه مشکلات په نړۍ کې رامنځته شوي دي، د امریکا وړتیاوې څومره دي نورې، او همدارنګه ایران څه کولی شي چې له دې وروسته د جګړې په دوام کې ترسره کړي، په نړۍ باندې څومره فشار راوړلی شي، د منځني ختیځ یا د عربي هیوادونو برخلیک څه کېدلی شي. چین چې په دغه سیمه کې یو سوپر پاور دی او د امریکا رقابتونه هم ورسره شته دي، آیا د ایران سره ملګرتیا کولی شي په دې جګړه کې او که نه؟ د جګړې حالت او نتایج څه کېږي؟ د دې مهم بحث لپاره را سره نن لیکوال، د نړیوالو چارو شنونکی، د څو کتابونو مالک او لیکوال، په افغانستان، متحده عربي اماراتو او افریقا کې د بسمارټ کمپنۍ اجرایوي رئیس ښاغلی انتظار خادم صاحب میلمه دی. خادم صاحب، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. کور ودان احساس صاحب چې بلنه مو راکړه له دغه فرصت د افغانستان ملت ته احترامات تقدیم کوم. امید ده چې برخلیک روښانه او آینده ښه شي. خادم صاحب، که ووایاست چې خادم صاحب څوک دی، په افغانستان کې څه کړي دي، څه ماموریتونه یې ترسره کړي دي او په څه بوخت دی؟ ډیره مننه. زه غواړم چې پر بیخي په لنډ ډول باندې خپل ځان معرفي کړم. زه یو عادي افغان یم او د افغانستان په قدمونو کې د شرق او غرب قربانۍ ته تیار یم. ټوله دنیا یو طرف ته او د افغانستان خړې پړې خاورې زما لپاره بل طرف ته. مسلکي لحاظ باندې مې په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی، ICI بانک سره، USAID سره، مختلفو مؤسسو رئیس پاتې شوی یم. اما اخري وظیفه چې زه په ویاړم هغه د صلح د امنیت په شورا کې د صلح د برخې عمومي ریاست، چې څو مختلف ریاستونه د لاندې کار کوي. مثلا د صلح او مذاکراتو مسله وه، د بندیانو د خلاصون مسله وه. 15,000 بندیان د رئیس جمهور په حکم باندې چې یو بین وزارتي کمیټه جوړه وه، دغه په راس کې زه واقع یم. هغه بندیان ما خلاص کړي دي. د صلح د راتګ دپاره په افغانستان کې د روښانه سباوون د راتګ دپاره مې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. مثلا د مهاجرینو د حقوقو مسله وه، د ملکي تلفاتو مسله وه چې د خارجیانو د افغانستان د حکومت او د طالبانو په جګړو کې به ملکي خلک وژل کېدل، هغوی ته رسیدګي کول، د هغوی سره ژړا کول، فریاد کول. دغه د صلح مسلې وي چې ما په افغانستان کې په کار کړی دی. او د سقوط تر ورځې پورې په همدغه مسله کې مصروف وم چې سقوط وشو، د ژوند یو بل څپر کې پیل شو. خادم صاحب، اصلي بحث ته به راځو. د سقوط یادونه مو وکړه، له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو چورلکه کې د افغانستان نه وتلي وای. یو څه پې که ووایئ. متاسفانه چې زه د دغې مدهش یو ویرونکې ورځې شاهد یم. موږ په هغه 3 الوتکو کې له افغانستانه د پخواني ولسمشر غني سره لاړو ازبکستان ته، او تر شا مو یو ویرجن او غریب او بیچاره ماحول پرېښوسته. د صحنې شاهد یم. فکر کوم چې کتاب پې لیکل کېږي. بیا له ازبکستان نه هلته مو شپه وکړله. سبا مازدیګر بیا په یو بله تیاره کې ټول عسکر او پیلوټان او ولسمشر غني، زه او یو 4-5 نفره چې په هغه تیاره کې لاړو، بیا ابوظبي ته. او له هغه وروسته نو د ژوند یو بله سلسله شروع شول چې انشاءالله په ده باندې به بحث کوو.
په خپل برخه کې زه د افغانستان له ملت بخښنه غواړم چې حد اقل موږ نشو کړی چې یو ښکلی او باثباته افغانستان ته پرېږدو. په هر صورت باندې په ده باندې به بل ورځ بحث کوو. خادم صاحب اصلي بحث ته راځو. د ایران موضوع چې د ټولې نړۍ دپاره یو بحث دی، یو سرخوږی د افغانستان هم د دې نه مستثنا نه دی. ټوله ورځ په افغانستان کې پرې رسنۍ غږېږي، خلک هم په همدې باندې غږېږي، او د ایران موضوع د ټولې نړۍ دپاره یو تشویش دی، نړۍ هم پرې غږېږي. په ایران کې جګړه د یورانیمو پر سر شروع شوې ده، او که نور آباد لري د جګړې نور آباد څه دي، او که جګړه یوازې د یورانیمو پر سر ده. دا بل دوه زاویو چې دا مسله یو کتاب دی د افغانستان ځوان ټول ته مې مشوره درته ولولي، د ټریچرس الاینس ورته وایي، یا ائتلاف خبیثه یا چلباز ائتلاف ورته وایي. په دې ائتلاف کې د اسرائیلو، د ایرانیانو، د امریکا د حکومت د بعضو څانګو د ارتباط بحث شوی چې دوی څومره عمیق اړیکې لري او د دنیا او د سیمې په مسلو کې څومره دخیل. یو هغه بحث، یو عملی بحث دی چې موږ ټول فیصد خلاصیږي. هغه په فلسطین کې مثلا د حماس د ډلې نه چې اوس مشي خالد مشال کې او حد اقل تر 15,000 پورې دوی جنګیالي دي، د هغوی نه دوی د ایران ملاتړ وو. همدارنګه د حزب الله مسله ده چې تقریبا 50,000 شپېته جنګیالي لري او نعیم قاسمي اوس رهبري کوي. او یا هم په د هوتیانو مسله ده، یا په سیمه کې د نورو جګړهمارو د وجود مسله ده چې ایران د هغه نه په ملاتړ باندې تورن دی، او اسرائیل چې د یو لوی اسرائیل د جوړېدو په فکر کې دی، د امریکا په ملاتړ باندې. نو دوی فکر کوي چې چېرته دوی د ایران وهل یا ماتول د دغه ډلو وهل او ماتول. نو په دغه خاطر باندې د دې ډلو د ماتېدو په خاطر باندې په ایران باندې حمله کوي. دویمه اساسي مسله هغه د ایران د یو شیعه مذهب د پالونکي هیواد په حیث باندې تقریبا د تېر 40 کاله همیشه په وسط کې د سره دی چې امریکا پرې عجیب او غریب محدودیتونه لګولي دي، مګر دوی بیا هم د پراخېدو په فکر کې ده. مثلا د برکس کې د دې وجود، یا مثلا د اسلامي کانفرنس په هیوادونو کې د دوی وجود، دا په خپل ذات کې د ایران لپاره یو لوی قوي موقف دی، او اسرائیل د دې نه په ډار کې دي، ځکه د منځني ختیځ د مختلفو هیوادونو سره اسرائیلو ښې اړیکې جوړې کړي دي. درېیمه اساسي مسله د یورانیم ده. زه فکر کوم ستاسو لیدونکو ته به دا جالبه وي چې پوه شي دا یورانیم دي څه شی، دا یورانیم غني کېدل څه معنی. لږ غواړم چې په ده باندې ماکس وکړم. 2015 کال کې پی جمع پی 5 جمع 1 هیواد چې امریکا یې په راس کې د اوباما په وخت کې دوی یو تفاهم وکړ چې ایران به اتمي وسلو ته لاسرسی نه لري، بم به نه جوړوي، یورانیم به نه غني کوي. نو په هغه وخت کې 19,000 سنټریفیوژونه وو چې مشوره وشوه چې ایران به د 19,000 سنټریفیوژونو چې هغه تیل تولید کوي تر څو یورانیم غني شي او پروسس شي، دا به 6,000 ته راښکته کوي د 19,000. او څومره غني شوي یورانیم چې دي هغه به یوازې 3.7% دوی راښکته کوي. یعنې موږ 4 کټګورۍ کې د یورانیمو بحث کولی شو. یو سیف یا پرامنه سټنډر حالت د 3.3 تر 5% پورې چې څوک یورانیم غني شوي یورانیم ولري هغه مشکل نشته. هغه په طبابت کې استعمالېږي، په برق کې استعمالېږي، په نور مسایل. سیف او مسؤون اندازه 0% ده. که یو هیواد 0% غني شوي یورانیم ولري دا هم بیا هم مسؤون حالت دی. او د اول نه تر 0% پورې د یورانیم غني کېدل دا تر ټولو سخته پروسه ده. بیا د 0% نه تر 90% پورې دای پر خطیره پروسه دی ته HEU وایي، highly enriched uranium، یعنی ډیر غني شوي یورانیم چې دا ډیر اسانه پروسه ده. او بیا چې دا د رسک حالت دی او خطر حالت دی، او بیا د 90% پورې چې یورانیم غني شي نو بیا د هغې نه بم جوړي. نو دغه بحث تاسې کولی شو چې اوس دپاره تقریبا ایران 80% غني شوي یورانیم دی او 440 کیلوګرامه دوی همدا اوس لري، یعنی 2,500 کیلوګرام پورې یورانیم لري، اما 440 یې غني شوي. نو که چېرته دوی وغواړي چې د 80 نه تر 90% پورې یا 15% پورې دوی خپل د یورانیم غني کړي نو ډېر کمه موده ورته پاتې ده. 40 نه تر 50 کیلوګرام یورانیم نه یو بم جوړي. همدا اوس دوی کولی شي چې 8 نه تر 10 بمونه پورې جوړ کړي، او دا د منځني ختیځ او د ډېرو هېوادونو د تخریب دپاره کفایت.
ځکه هغه په ناګاساکي او هیروشیما باندې چې کوم بم امریکا ورځولی د هغې نه 100 چنده اوسني بمونه خطرناک دي او په مختلفو ډیزاینونو باندې جوړ شوي نو د دې په خاطر باندې چې دغه بم جوړ شي 3 اساسي فکټوره دي چې ډېر جزئیات ورنه کوم دوستانو ته یو په خپل د یو مشخص اتوم چې هغه یورانیم او شوته وي دغه وجود دی او یو 200 یورانیم 238 وجود دی چې دا خپل د اتوم یو رقم دی او 0.1% په طبیعت کې یوازې یورانیم 215 پیدا کیږي او 9.3 چې دی هغه یورانیم 238 پیدا کیږي مګر دا یورانیم 215 چې دی اصلا دا یورانیم دی د بم د جوړېدو لپاره ځکه دې ته په انګلیسي کې چین ریاکشن وایي لکه په اوبو کې چې یو تیږه ورته او دا په قلار باندې دغه حالت نسمخ کې یا دې ته بینډ ویګن افیکټ وایي چې یو بل حالت زور اخلي او داسې مختلف ریاکشن پیدا کوي او دا اتوم د بم اصلي حالت هم دا دی چې دا کله وایي چې بم خطرناک دی علت هم دا وي نو دې په خاطر باندې چې دغه متخص اتوم په یو ډیر قوي نیوټران باندې لګيږي نیوټران یو بل اتوم دی چې هغه باندې لګيږي دغه ایزوټوپ یا دغه اتوم یورانیم دا په خپل منځ کې په دوه برخو باندې تقسیمېږي دینه لو انرژي یا کم انرژي تولیدېږي دا کم انرژي به په قوي انرژي باندې بدلېږي هغه دوه تقسیمه شوی یورانیم چې دوه برخې شوی دي هغه بیا وهي بیا هغه څلور کېږي بیا هغه تکېږي بیا هغه شپاړس کېږي بیا 12 کېږي داسې کمپاوند باندې مخکې ځي او تر ټولو خطرناک حالت هم دا دی نو کله چې دغه یورانیم پیدا شي د دې وروسته دویم حالت د بم ډیزاین دی چې بم باید ډیزاین شي او دا مختلف بمونه په مختلفو اشکال باندې ډیزاین کیږي او دریم د دې بم د لیږد وسیله ده ډیلیوري سیستم ورته وایي نو احساس صاحب دغه غني شوی یورانیم ټول کانسپټ دا دی ایران سره د اوس بمونه شته دي اسرائیل او امریکا په د باندې انتقاد کوي او فکر کوي چې ته ایران ولري لکه پاکستان چې اوس یو ډیر غریب هیواد دی مخ پر نزول هیواد دی مګر بیا هم د ایران او د امریکا ترمنځ حتی د سولې خبرې کول شي یوازې دلیل هم د توند وسلې وجود دی نو چې ایران دا ولري نو د دنیا سره به خکر په خپل کې دی چې سترګ بستر کې دی نو د دې خبر د خاتمې خاطر باندې اصلي مسله هم دا ده چې اسرائیل او ایران په امریکا په ایران باندې حمله کړې ده امریکا او غواړي چې له دغه وسلو اخلاص خو جګړه چې شروع شوې ده د جګړې دغه د خادم صاحب 3 میاشتې پوره کیږي آیا امریکا په خپل هدف کې اسرائیل په خپل هدف کې بریالي ښکاري او که ایران په خپل هدف کې لا تر اوسه بریالي ښکاري ګوري بریا او سقوط دلته یا ناکامي چې دلته نسبی ده یعنی دلته مطلق بحث نشي کېدلی که دوه نفر سره په غیږه باندې واچي یو چپشي او یو پورته وي دلته مطلق بحث دی پلان کې ناکام شو پلان کې کامیاب شو تر اوسه پورې دا بحث نه دی شوی موږ مثلا فرض کا یو لنډ مقایسوي بحث د اسرائیل او د ایران ترمنځ ځکه امریکا او ایران اصلا قابل د مقایسې نه دي موږ چې مقایسه کوو موږ به د ایران او د اسرائیل ترمنځ مقایسه کوو 1.9 میلیون خلک په ایران کې ژوند کوي 9.8 میلیون خلک په اسرائیل کې دي دوی 14 لکه کیلومتره مساحت لري او 1600 کیلومتر مساحت لري ایران په دې دومره عظمت باندې 540 میلیارډ کلنۍ عاید لري او اسرائیل په دې دومره وړوکي حالت باندې 540 لري په کې په نظامی لحاظ باندې بحث کې ایران کې د ځمکنۍ جګړې د پالک د 1888 تر 88 پورې چې کله عراق او ایران جګړه د هغه وخت را په دې خوا باندې د ځمکنۍ جنگ لپاره آمادګي نیولې دي او وسلې ډېرې زیاتې دي اما هوایي جګړې په مقابل کې چې د اسرائیل په مقابل کې به کوي هغه کې ناکام دي د بیلګې په توګه باندې مثلا اردن عراق سوریه د اسرائیل او د ایران ترمنځ واقع دي نو معنا ده چې ځمکنۍ جنگ ممکن نه دی یوازې جنگ ته هوایي جنگ دی او کله چې موږ مقایسه وکړو د هوایي ځواک د ایران او د اسرائیل په هغه کې بیا اسرائیل ډېر قوي دی مثلا 114 تیاري جنگي جټ الوتکې ایران لري همدارنګه دریش اټاک جټس ورته وي یرغلیز تیاري ورته وي دیالس مثلا دوی اټاک هلیکاپټر لري یرغلیز هلیکاپټر ورته وي په داسې حال کې چې اسرائیل بیا 240 جنگي تیاري لري مثلا 9 دي اټاک تیاری لري یرغلیز تیاری لري
9 چې دوی بیا مثلا یرغلیز هلیکوپټرز لري او په څنګ کې اوس د امریکا فوز هم د هغې هوایي قوت ورسره شامل دی. نو دلته موږ نشو ویل دا 3 میاشتې جګړه چې اوس پوره شوې ده، ایران تر اوسه پورې لا ولاړ دی، اسرائیلو جنګ بند کړی دی، د امریکا د لپاره دا ډېر زیات ایران ماتو 15,000 حملې اسرائیلو ایران تر اوسه پورې اسرائیل او امریکا په ایران باندې کړی دي. په دې کې 8,000 نه تر 10,000 پورې یوازې اسرائیلو دا حملې کړي چې هغه مزایل دي، هغه مثلا طیارو بمبار دی، مختلف حالاتو کې دوی مختلف ځای نشي. او په مقابل کې بیا ایران تر اوسه پورې 6,800 مزایل یا مثلا ډرونز په ایران باندې او د منځني ختیځ مختلف هیوادونو باندې ورکړي. معنی چې 3% ټول د ایران حمله د مسلمانو هیوادونو باندې په داسې حال کې چې یوازې 11% د امریکا په اډو باندې او یا هم په اسرائیل باندې. نو تر اوسه پورې خو دواړه طرفونه ولاړ دي. خو که چېرته د ایران د سقوط مسله مطرح کېږي، بیا هلته د روسیې مسله مطرح کېږي، هلته مثلا د چین مسله مطرح کېږي، په سیمه کې د دوی د نورو پټو شریکبانو مسله مطرح کېږي. بعضې نور هیوادونه دي چې اصلا خپل نږدېوالی د ایران سره نه ښیي، مګر هغوی د ایران سره نږدې دي، د هغوی مسله مطرح کېږي. سقوط فکر کوم چې نه هدف دی او نه د امریکا او اسرائیلو په ګټه باندې. دلته د داسې یو رژیم رامنځته کېدل چې اوسنی رژیم باید لږ تغییر شي، چې هغه هم دنیا سره په خبره باندې پوه وي او هم د یورانیمو د غني کېدو امید ونه لري، اراده ولري. د داسې یو حالت رامنځته کېدل دي. نو نه پکې بریالی شته دی او نه پکې ناکام شته دی. په دغه جګړه کې یوازې دنیا ناکامه ده او دنیا کامیابه ده. دا اوسنی کوم حالت چې رامنځته دی، د هرمز تنګی دی، که د باب المندب دی، که څه دی، که څه دي، په دغه کې خو د ایران مسله مطرح نه ده. ایران خو دا 40 کاله په تعزیراتو کې دی، په بندیزونو کې دی، هغوی په خپل حالت باندې سره بلد دي. بحث د دنیا دی، بحث د دنیا د خلک، بحث د دنیا د لوی تجارتونو دی. نو که ناکامیږي دنیا به ناکامیږي او که کامیابیږي هم دنیا به کامیابیږي. خادم صاحب محترم، یو پوښتنه او یو موضوع چې د ایران د جګړې سره هم مهاله مطرح کیږي او بحثونه پرې روان دي، په هغې باندې تشویشونه هم شته دي، هغه د لوی اسرائیل د رامنځته کېدو او په سیمه کې د لوی اسرائیل د جوړېدو موضوع ده. د ایران د جګړې سره دغه موضوع څومره تړلې ده او اسرائیل په دې کې څومره بریالی کېدی شي، په دې کې د امریکا او د نورو هیوادونو ملاتړ له ځان سره څومره لري، په سیمه کې ورته زمینه څومره برابر؟ دوه بحثونه موږ مطرح کولی شو، یو ابسولوټ بحث دی، یو ریلیټیو بحث دی په انګلیسي اصطلاح باندې، یعنې یو مطلق بحث دی، یو نسبتي بحث دی. مطلق بحث دا دی چې 2 نفر په غېږ سره ورځي، یو چپه کېږي یو پورته کېږي، تاسې وایي چې یو ناکام شو یو کامیاب. اما د ایران په مسله کې فکر کوم چې دا مسله مطرح نه ده، ځکه تر اوسه پورې لا ایران چپه نه دی. ایران تر اوسه پورې د مقاومت خبره کوي. ایران وایي چې زموږ 20 میلیونه کسان هم دا موږ اوسه پورې ریزرف او ثبت نام خلک لرو چې په ایران باندې جنګ راځي، نو دوی به سروکف د هغوی په مقابل کې ودرېږي. یا د 1.1 میلیون کسانو عسکرو وجود دی چې دوی چې په جنګ راځي. نو موږ د عراق سره د جګړې مسله چې ټول ناټو د صدام حسین سره ولاړه وه، موږ د هغوی په مقابل کې مقاومت کړی دی او موږ د جنګ او د خپل هېواد نه د مقاومت دغه لرو. نو دلته د ایران د ماتېدو مسله مطرح نه ده. اما هلته چې د اسرائیلو د لوی اسرائیل د جوړېدو مسله مطرح ده، فکر کوم چې دغه امید تر اوسه پورې لا ژوندی دی. اما یو طرف ته د ټوپک په زور باندې په اجبار باندې بعضې هېوادونه ماتول دي، بل د مشروعیت په اساس باندې ځان هدف ته رسول. زه مطمئن یم چې اسرائیل به کوشش وکړي چې حد اقل په راتلونکو څو کلونو کې 15 تر 10 کلونو پورې د لوی اسرائیل د جوړېدو لپاره تدابیر ونیسي. او د هغه دپاره به 3 تکتیکونه کار اخلي. یو تکتیک به یې د حماس په شکل باندې وي، د فلسطین مسلې په شکل باندې. مثلا د اسماعیل هانیه په وجود کې چې کله دا مسله رامنځته شوله، په هغه وخت کې تقریبا 10,000 د حماس جنګیالي او د اسرائیلو دپاره لوی سردرد موجود. نن هماغه 10,000 تر 15,000 پورې رسېږي. څوک بندیان شو، څه وسیع لاس په ځمکه باندې پرېښودلې، څوک مړه شو. همدا اوس اسرائیل لن سټټسټکس او احصایې دا
چې 96% فلسطین د قحط سره مخامخ دي، 15% ټول اسرائیل او زیر بنا د منځ تللی ده، 9% اسرائیل چې دي بې پوره شوي دي. 200 ملګرو ملتونو نمایندګان وژل شوي دي، یا استازي وژل شوي، یا کارمندان وژل شوي، 16 ژورنالیستان وژل شوي دي، 800 ډاکټران یا نرسان وژل شوي دي. دومره لویه بربادي په معاصر تاریخ کې په هېڅ هېواد کې نه ده راغلې، او دا به اول ځل وي چې د ملګرو ملتونو دومره استازي د وژل کېږي. نو دنیا او خاصتا د ناټو غړي هېوادونه دوی د اسرائیلو سره په دغه مسله کې همنوا نه دي چې مثلا د یو هېواد دي تر جغ لاندې راولي، تباه او برباد دي کړي. په عین زمان کې د قطر، UAE، سعودي عربستان، ترکیې په شمول باندې چې غټ قوي هېوادونه دي، دوی هم نه غواړي چې تر دې حده پورې په منځني ختیځ کې اسرائیل دومره غټ شي چې دوی دې تر خپل تاثیر لاندې راولي. نو یو طرف ته به فکر کوم همدغه د اسرائیل اوسنی د فلسطین تکتیک وي، لکه کوشنر چې ویل چې دې کې 50 میلیارډ ډالر ضرورت دی د پیس بورډ ته ویلي، او ټرمپ ویل چې دا یو بهترین د ریل اسټیټ لپاره یو بهترین ځای دی. نو هوټل به پکې جوړېږي او بیچونه به پکې جوړېږي، عام انسانان فلسطینیان یې مړه کړه، هغوی له کورونو وایستل، مګر دوی د یو ریل اسټیټ په حیث باندې. یو بحث دا دی چې داسې فکر، بل بحث دا دی چې دوی به په بعضو هېوادونو کې ستراتیژیک ډپت لري. زموږ همسایه هېواد چې کوشش کوي په ټول عمر کې چې په افغانستان کې ستراتیژیک ډپت ولري، دوی به مثلا ستراتیژیک ډپت لري، هغوی به مستقل مزاجه هېوادونه وي، اما په داخل کې به خارجي پالیسي، داخلي پالیسي، اقتصاد به د دوی په طریقه باندې مخکې وي. نو اسرائیلو کې دغه امید شته دی، او په واشنګټن کې هم بعضې خلک شته دی چې دوی دغه امید سره همنوا دي. اما که د مشروعیت خبره کې نړیوال مشروعیت نشته، د منځني ختیځ د خلکو مشروعیت نشته. اوس په عین زمان په اسرائیلو کې ډېر مخالفین د نتنیاهو د دې خبرې جوړ شوي دي. نتنیاهو په بعضو هېوادونو کې د جرمي مجرم دعوا اقامه کړې ده، او دا اوس هم تللی چې اسرائیل امریکا ته خو جلا بحث دی چې امریکا د دنیا باچا دی او هغه تل ځي راځي او هغه بېله مسله. اما ده چې څه وکړه دا مناسب نه و، نه د جنګ اصول د دې ایجاب کوي، نه د جنګ د تورین د دې ایجاب کوي، نه دا څه چې وشو دا بالکل د معمول خلاف. نو د نتنیاهو میراث چې دی په فکر کړی چې میراث پرېږدم، هغه دا دی چې یا باید یو لوی اسرائیل جوړ کړم، یا د لوی اسرائیل د جوړېدو لپاره یو روډ ماپ جوړ کړم، خاتمه شي جوړه کړم. نو هغه تسلسل شته دی، مګر ایران تر اوسه پورې مات نه دی، لوی اسرائیل جوړ نه دی، څوک ناکام نه دی، څوک کامیاب نه دی. که چېرته هم بیا د ناکامېدو مسله مطرح کېږي، یو شی بحث باید څه وکړم، هغه دا دی چې د ایران د ناکامېدو مسله مطرح نه ده، ځکه 40 کاله وشو چې دا خلک په بند دي او محاصره کې دي یا په تعزیراتو کې دي. که ناکامي دنیا به ناکامي، که قحط سره مخامخ کېږي دنیا به د قحط سره مخامخ. مثلا د هرمز په تنګي کې 30% یوریا یا فرټیلایزر دا چې په دغه سره چې ورته موږ په کلیوالي لحاظ باندې ویو، دا اوس بنده پاتې ده. که چېرته 6 میاشتې دا بنده پاتې شي، نو د دنیا 30% یوریا که لاړ نه شي، نو د دنیا 30% حاصل چې دی هغه به راتلونکي کال کم وي. یعنې 30% به که چېرته یو کال کې یو دهقان 100 کیلو غنم کول، هغه اوس مثلا 80 کیلو کوي. او ټوله دنیا تنظیم داسې ده چې څومره حاصلات وشي، دغه د حاصلاتو په بنیاد باندې باید څومره کسان څومره وکړي، کوم هېواد ته باید څومره کوټه لاړه شي. نو یوازې دلته د ایران مسله مطرح نه ده چې هرمز بند دی او یا د هغوی کشتۍ بندي، دلته د دنیا د لږې یو داستان او یو ډرامه شروع ده. 30% 20 نه تر 1 میلیون بیرل پر ډے بلره تیل هره ورځ د دغه ځای. مثلا که 100% موږ د دنیا تولیدات د تیلو انرژي وکړو، نو حد اقل 100% یې له دغه ځای ځي. نو که دلته بند وي، خو $150 ته 1 بیرل تیل رسېږي، چې په داسې حال دا 15 دا په میاشتو 6 نه پورته شوي نه وو، مګر دا 150 ته 100 چنده پورته کېدل. نو دا خو د دنیا په حالت باندې تغیر کوي، او داسې نه ده چې مثلا دا په هېوادونو باندې تاثیر کوي. تیل راځي یو رسټورانټ ته، هغوی تیل مصرفوي، ډوډۍ پخوي. که چېرته د تیلو قیمت پخوا مثلا 100 روپۍ، اوس 200 روپۍ په غذا باندې دا تیل قیمت دی چې بیرته د عامو انسانانو نه راځي. نو تصور دا دی چې په راتلونکو 1 تر 2 کلونو پورې په منځني ختیځ کې حد اقل تر 60% پورې انفلاسیون راشي، چې دا د تصور نه لرې خبره. اقتصاد پوهان په دې باندې پوهېږي چې چېرته د 2 نه تر 3% پورې او اکثریت 15% انفلاسیون راشي، بیا هم یو خبره ده. که چېرته تر 60% پورې انفلاسیون راشي،
دا د دنیا د اقتصاد د رکود لپاره او د ماتېدو لپاره بهترین فرصت دی. نو اوس دلته د ایران د ماتېدو مسله بیا مطرح نه ده، د دنیا د ماتېدو مسله مطرح ده. او که کله دنیا ماتېږي نو خاصتا مثلا جاپان، چین، ممکن روسیه هم په دغه برخه کې شامل وي، منځنی ختیځ، دوی په د خپلې ماتېدو په خاطر باندې هم یا د ډیپلوماسۍ په طریقه باندې د امریکا مخالفت کوي، یا به هغه ودرېږي، او یا به هم د خپلو ګټو په خاطر باندې. وروسته په دې باندې شاید بحث وکړو چې چین او ایران څه طریقه ده. خو قطر چې د دنیا د ګاز یا LNG لوی صادروونکی هېواد دی، اکثریت مطلق یې د هرمز له تنګي تېرېږي. نو که دلته موږ ووایو چې ایران مات شو، خو مات نه دی، دلته هرمز بند دی، او هرمز د بندېدو په خاطر باندې همغه چې کوم مینونه چې فرش کړي هغه کفایت کوي. ایران دې مات شي خو هرمز به بند وي. دی چې دا کم د $100,000 کوم ډرون جوړ کړی دی، هغه بې پیلوټه کم یا بې کفتانه کم کشتۍ چې جوړ کړي وړې وړې چې سوسایډ دي خودکشه دي، هغه کفایت کوي، هېڅ کشتۍ تېرېدلی راتېرېدلی نه شي. نو بحث هم دا دی چې ایران نه دی مات تر اوسه پورې، او که ماتېږي هم نو دنیا به ماتېږي، او د دې ماتېدو تاوان به دنیا حد اقل تر راتلونکو 4-5 کلونو پورې ورکوي. د اسرائیل په موضوع کې تاسو ډیر یو مهم ټکی یاد کړو چې اسرائیل یو ستراتیژي به دا وي چې هغه ځینې هیوادونه د دوی تر کنټرول لاندې شي، یو مستقل هیواد په توګه باندې به وي، خو کنټرول به د اسرائیل په لاس کې وي. آیا هیوادونه همدومره مجبور شوي دي یا اړ دي، یا هیوادونه همدومره ضعیف شوي دي یا ضعیفه دي چې د اسرائیل دا رنګه تګلاره ومني؟ یو هغه کتابي بحث دی یا د مطبوعاتو بحث دی چې موږ په عام مطبوعاتو کې سهار راپاڅو، په سوشل میډیا کې ګورو، یا په یو نیویارک ټایمز کې ګورو، یا په یو رسنۍ کې ګورو. یو د کنسپیرسي تیوري بحث دی، یا د توطئو د تیوري بحث دی، او یا د سیکرټ سوسایټي بحث دی. هغه بحث دی چې دنیا یو څو کورنۍ یا یو څو اشخاص یا یو څو کسان چې دي هغوی تنظیم کوي یا یې مدیریت کوي. مثلا د جورج سورس خبره په امریکا کې، یا د مثلا راچایل خبره ده، یا داسې نور کورنۍ دي، 15 کورنۍ دي لوی چې هغه د امریکا رئیس جمهور تعیین کړي. زما تحقیقات بالکل دا وایي چې بالکل هم دا خبره صحیح ده، ځکه په امریکا کې چې دی هلته الیکشن نشته دی، هغه اکشن دی. اکشن دا ورته بولي ته وایي. ترازی 1 میلیارډ ورکوي، هغه بل 2 میلیارډ ورکوي، هغه بل 3 میلیارډ ورکوي. نو دغه بحث چې زه کوم، دغه بحث دا چې کېدای شي چې کنسپیرسي تیوري مسله هم مطرح وي. په دنیا کې تقریبا 90% بینکونه یا مالی سیستم چې دی یا د امریکا دی او یا د اسرائیل دی، یعنی یا پکې یهودان د CEOs په رئیسانو په حیث باندې، یا سیستم د رئیسانو. مثلا ډالر د دنیا ټوله کرنسي چې ده هغه ډالر دی. نو کله که امریکا د ډالر خاوند وي، د دې کرنسي خاوند وي، او اسرائیل د ایران د امریکا تر ټولو نږدې ملګری وي، نو د ایران د امریکا د دغه نفوذونو نه په استفاده باندې اسرائیل په بعضو هیوادونو باندې فشار راولي. که چېرته دې داسې ونه کړ نو داسې به وشي، که دې ونه کړ نو ډالر به در باندې کم شي، که دې ونه کړ تیل به در باندې کم شي، د دنیا سره به رابطه کم شي. هیوادونه کمزوري شوي دي، مجبور شوي دي، او دا هیوادونه په مختلفو کټګورۍ باندې ویشل شوي. د دې لپاره د افغانستان ځوان کول ته یو کتاب زه ریکمنډ کوم چې په دغه سوال مشخص سوال کې دا کتاب دی. د CNN یو ډېر مشهور ژورنالیست دی فرید زکریا، GPS پروګرام په مخ باندې دی. دی یو ډېر بهترین کتاب لیکلی که چېرته ما نه څوک پوښتنه وکړي چې د دنیا 10 مهم کتابونه ستا په نظر څو دي، زه چې یو کتاب پکې دا دی، د پوسټ امریکن ورلډ. دغه کتاب دلته لاندې چې د رایز اف د ریسټ، هغه بحث دا کوي چې امریکا نه ده ضعیفه مګر نوره دنیا ډېره قوي شوې ده. نو دوی په خاطر باندې چې دنیا قوي شوې ده، هغه د چین او د روسي او د شمالي کوریا یا د برکس د برازیل خبره کوي، هغه د ټولې دنیا خبره نه کوي. نو دوی په خاطر باندې چې هیوادونه څنګه مجبور کېږي، څنګه کمزوري کېږي، څنګه قوي کېږي، بهتره خبره ده چې موږ هغه کتاب ته مراجعه وکړو. نو کتابونه د هیوادونو مجبور شوي دي، بعضې کمزوري شوي دي، بعضې د ستراتیژیک راتلونکي په خاطر باندې د اسرائیلو سره انډیوالي کوي، بعضې د عمدن او بالجسم خطر سره چې دا اوس مثلا فرض کړه د منځني ختیځ خبره کوو، په دې کې د اردن خبره ده، یا د مثلا د مصر خبره ده، د سوریې خبره ده. سوریې څه انتخاب لري؟ هیڅ انتخاب نه لري مګر دا چې د ټولې دنیا په نسبت باندې د نتنیاهو سره د اسرائیل سره نږدې اړیکه جوړه کړي. او کېدای شي که د ووټ مسله هم شي په پټ او ښکاره باندې کېدای شي داسې هېوادونه رښتیا ووایي چې بس بهتره خبره ده، همدا خلک د کنټرول صلاحیت لري داخل. نو مجبور شوي هم دي او کمزوري شوي هم دي، اما دومره اسانه هم نه ده لکه دوی څونه فکر کوي. خادم صاحب، د جګړې یو بل اړخ ته چې دا هم د بحث یو
یو اړخ دی، یو مهم بحث دی د ایران په جګړه کې. او د امریکا د ولسمشر په اړه باندې کله ویل کیږي چې دا نتنیاهو جګړې ته راکش کړ. آیا نتنیاهو جګړې ته راکش کړ، د وسلو هغه لویو نړیوالو شرکتونو اړ کړ، او که د امریکا پالیسۍ همدا ایجابوله او هغې لویو کمپنیو ته هم پکې فرصت برابر شو، نتنیاهو ته هم پکې فرصت برابر شو، او نورو هغه هیوادونو هم چې په ایران کې جګړه غوښتل هغوی له هم فرصت برابر شو. زه فکر کوم چې اسرائیل د امریکا د پالیسۍ شارک تشکیل کوي، یا دومره قوي لابیګري دوی په واشنګټن او په نیویارک کې لري چې هیڅوک د سترګې نشي پټولی. یو ځل چې CNN یو ځل د اسرائیل او د فلسطین د جګړې په اړه باندې یو مقاله لیکلې وه، یو خبرې خپور کړې وه. دا بحث نوام چومسکي چې دوه PhD لري، یو لیوینګ فلسفر یا ژوندی فیلسوف به ورته ویل، یو 14 کتابونه لیکلي دي، میډیا کنټرول په دغه نامه باندې کتاب لیکلی دی. ویلي چې یو ځل چې CNN دومره قوي رسنۍ د اسرائیل په وړاندې باندې یو سخت خبره وکړه، په یو ساعت کې 6,000 ایمیل د دې رئیس سره راغلي چې تاسو دا خبره ولې کړې ده. د دې یو مثال دی. نو په واشنګټن کې د اسرائیلو نفوذ او لابي ډېره زیاته ده. امریکا کې هم بعضې کمپنۍ وي، بعضې ادارات شته دي چې هغه د خپلو فحاشاتو په خاطر باندې امریکا مجبور کوي چې په نړۍ کې باید داسې جګړې وکړي. وسلې به چېرته خرڅوي؟ نو چې یو ځای جنګ خو به وي چې خرڅ کړي. مکنزي برادرز یو ګروپ اف کمپنۍ ده، کمپنۍ یو ګروپ دی چې په مختلفو برخو کار کوي، د وسلو برخه یو برخه ده. دوی د امریکا سره یو قرارداد وکړ چې د امریکا کانګرس هم دا ومانه. 1.5 ټریلیونه ډالرو د وسلو د خرید قرارداد د امریکا سره وکړ چې دوی به وسلې جوړوي او په امریکا باندې خرڅوي. نو که دغه قرارداد د مکنزي برادرز کوي، نو دا وسلې به اوس امریکا چېرته خرڅوي؟ دا خو داسې نه کېږي چې هغوی نه واخلي او هلته چېرته کېږدي، خو یا به حد اقل د 200-300 میلیارده ډالرو وسلې به اوکراین ته لیږي. ما یو رپورټ لوسته ویل چې تقریبا 100 تیارې او 500 کښتۍ، لویې کښتۍ په 50,000 ټنه وسلو په خاطر ډکې اوکراین ته تللي دي. نو خو اوکراین دا شی غوښتی دی، نه یې غوښته. 4 کاله کېږي چې دا اوکراین نه ماتېږي، نه ختمېږي، نه تسلیمېږي، نه کامیابېږي، او دا جګړه روانه ده. خو دا جګړه باید روانه وي، خو یو څو میندې باید ګورې شي، مشکل نه شي، یو څو اوکراینیان باید مړه شي، اما وسلې باید ختمې شي. نو دا ایران جګړه هم دغه کمپنیو تر نفوذ او تر سوري لاندې او لابي لاندې کېږي. مثلا 4-5 مثلا لاکهیډ مارټن ورته وایي، مثلا یا RTX ورته وایي، ریتان کمپنۍ په نام باندې دلته په امریکا کې یو تر ټولو غټه کمپنۍ ده چې دغه سټل فایټ یا د طیارو F-35 د جوړېدو هغه لري، تخصص لري. یا مثلا موږ کولی شو چې د ناتور ګرومن بحث وکړو، په دې کې د بوینګ خبره وکړو. نورې کمپنۍ په دنیا کې شته دي چې دا کار کوي، وسلې تولید کوي. مثلا ایویک چین کې یو تر ټولو غټه د وسلو کمپنۍ ده. مثلا تیلز ګروپ د فرانسې یو تر ټولو غټ، مثلا لیناردو ایټالي. دا کمپنۍ نه تنها ده چې په خپلو هیوادونو کې، بلکې په نوره دنیا کې، په نورو هیوادونو کې هم دوی نفوذ لري، لابي لري، تر څو جګړې جوړې شي او دوی باید راشي. که چېرته احساس صاحب د منطق بحث وشي چې آیا د ایران جګړه منطقي ده، هیڅ رقم شرایط د جنګ لپاره نه آماده. ایران په 2015 کال کې 3.8% یورانیم باید ولرم، یوازې د خپلو برق د تولید په خاطر باندې. زه نور ایرانیم نه لرم. امریکا ورته ته نرشه ترې ولره، او زه نه لرم ته نرشه ترې ولره، هماغه ورته نرشه ترې ولره او زه نه لرم، بالاخره به حمله وکړه. زه نه پوهېږم چې د دې جګړې تر شا کم منطق وجود درلودلی شي. هرمز تنګی ایران بند کړی د شرط په حیث باندې، هغوی خلاص کړی چې کله چې موږ سوله کوو. جي وینس راغی چې موږ په اسلام آباد کې د سوله به یې طلب کوو. ټرمپ ورته نه دا کار مه کوه، ته دلته راشه. هغوی هرمز بند کړ، دوی خلاص کړ، دوی بند کړ امریکایانو ځان لپاره. یعنې دا کومه مسله ده؟ هیڅ دلیل د دغه جنګ د جوړېدو لپاره او هیڅ دلیل د جنګ د اوږدېدو لپاره نشته، مګر دا چې د وسلو کمپنۍ دي، مګر دا چې دا کمپنۍ باید وجود ولري په ټرمپ باندې، په اسرائیل باندې، او یو څوک باید د دنیا کې وي چې د هر چا دروازه وټکوي او ورته وچول د وټکوله
ورته وایي چې نرغوندې مو وټکوله راځي جنګ وکړو او جنګ لپاره خو امریکا شته دی د جنګ لپاره خو اسرائیل شته دی د جنګ لپاره خو کمپنۍ شته دی تیارې شته دی ټانکونه شته دی دا به چېرته دا خو خرابېږي دا خو ساتېږي دا دلته لپاره خو به یو لار وي نو ستا خبرې سره زه موافق یم چې رښتیا هم د ټرمپ په فیصلو باندې د وسلو کمپنۍ او نور کمپنۍ شته دی چې هغه تاثیر لري دغسې کسانې ونیسي. خادم صاحب د نړۍ په انرژۍ باندې د انحصار بحث یو بل مهم بحث دی. امریکا د نړۍ په انرژۍ باندې د انحصار په برخه کې ډیره تر اوسه پورې برلاسې ده. که چین هم په دې برخه کې ډیره سرمایه ګزاري په نړۍ کې کړې ده او ډیر کوشش یې کړی دی چې مهم بندرونه بحري اډې په هغې کې کار وکړي، په هغه هیوادونو کې کار وکړي چې هغه د انرژۍ تولیدونکي هیوادونه دي، هلته پانګونه وکړي، هلته سرمایه ګزاري وکړي. خو لا تر اوسه پورې امریکا برلاسې بریښي او ویل کېږي دا چې د جګړې او د اقتصاد او د هغه نړیوال اژدها کېدو یو مهم بود دا دی چې د نړۍ په انرژۍ باندې څوک قبضه لري. آیا دا بود هم د ایران په جګړه کې یو مهم بود ګڼئ چې د نړۍ د انرژۍ په شارګونه دي د امریکا په لاس کې وي یا د نړۍ ټوله انرژي دي د امریکا په انحصار کې وي؟ داسې مطرح کړو چې آیا ټول دنیا د تیلو باندې متکی ده او یا هم تیل د دوی راتلونکي دي؟ نه، بعضې هیوادونه د تیلو یا د انرژۍ له دې سلسلې ځان وباسي چې اتکا باید په دې باندې مثلا تر اوسه پورې کېدای شي چې په بعضو منځني ختیځ هیوادونو کې دوی تیل د برق دپاره استعمالوي، مثلا دوی نوکلیر پاور یا اتومي برق دوی لري. مثلا تیل پخوا په بعضو موټرو کې استعمالوي، اوس په برازیل کې دوی کوشش کوي چې یو تجربه کوي چې د شګو نه څنګه انرژي تولید کړي او بالاخره بیټرۍ موټر مخکې لاړ شي. یا د ټسلا موټر دي یا د بي واي ډي موټر دي چې اوس تیلو ته ضرورت نه لري او یوازې بیټرۍ ته ضرورت لري چې هغوی چارج کېږي او په مخ باندې شي. نو بعضو هېوادونو کوشش کوي چې دغه مطلقه اتکا په تیلو په انرژي باندې ختمه کړي. اما ټول عمر به دا تیل وي؟ نه، بعضې تحقیقات وایي چې د راتلونکو 350 تر 400 کالو پورې د دنیا انرژي تیل او ګاز او ډیزل او دا مختلف ملحقات د 400 کالو پورې دوام کولی شي. نور په مطلق ډول باندې انرژي ختمېږي هم. نو که د راتلونکو 500 کالو خبره کېږي یا د 1000 کالو خبره کېږي یا هېوادونه غواړي چې راتلونکو نسلونو لپاره یو تسلسل جوړ کړي، نو په تیلو باندې اتکا بحث نور ختمېدو باندې دی. ځکه دنیا یو ډېر عجیب انقلاب، فکري انقلاب او اقتصادي انقلاب او سیاسي انقلاب ته آماده ده. مثلا د آرټیفیشل انټلیجنس وجود یا د روبوټس وجود یا مختلف نور مسایل. خو تر هغه وخت پورې 400 کاله کې راځي او تیل ختمېږي یا په تیلو اتکا ختمېږي یا 100 کاله بعد اتکا ختمېږي. رښتیا هم تیلو د تیلو ذخیرې یو بحث دی، بالکل بحث دی. امریکا یو د دنیا د هغو هېوادونو منځه ده چې ډېر زیات تیل لري. مثلا ټکساس ډېر غټ تیل لري. دنیا د تیلو غټې کمپنۍ چې دي، سټنډرډ آیل چې دي، هغه مثلا شفران چې دي، هغه ټولې امریکایي کمپنۍ دي. نو په تیلو باندې د قبضې دپاره یا د تیلو د انحصار دپاره یا د تیلو د استخراج دپاره یا د تیلو د مارکیټ د کنټرول دپاره امریکا کوشش کوي 100% کوي. مثلا اوپیک هیوادونه چې دي چې د تیلو ډېر غټ هیوادونه دي او هغوی تیل تولید کوي او دنیا ته ورکوي چې هغې کې منځني ختیځ ټول هیوادونه تقریبا روسیه پکې جمع پلس اوپیک پلس کې روسیه هم راځي، پلس کې جمع کې به روسیه هم راځي. د تیلو په استخراج باندې یا د تیلو په انتقال باندې یا د تیلو په استعمال باندې او د نرخ په تعیین باندې دوی کار کوي. په 1945 کال کې لومړی ځل فرانکلین روزولټ دوی منځني ختیځ راغله او د ملک بن عبدالعزیز سره مجلس وکړ چې تاسې سره به موږ تعهد وکړو، دوستي به سره وکړو، موږ به تاسې حمایت وکړو، ستاسې د اسلامي ارزښت او د دې مسلو په مقابل کې به تاسې تیل خرڅوئ، استخراج کوئ، به اول په موږ باندې خرڅوئ او دویم دا چې په ډالرو باندې به خرڅوئ. هماغه د پټرو ډالر کنسپټ له هغه ځایه شروع شو چې منځني ختیځ کې وي یا د دنیا په هره برخه کې چې وي، نو ته به که چېرته تیل خرڅوې په ډالرو باندې به خرڅوې. د تیلو تعیین د نرخ په ډالرو باندې کېږي. د پټرو ډالر د قیمت گذارۍ یا دغه کانسپټ نه تاسې معلومولی شئ چې امریکا په جدي ډول باندې په دې تېرو تقریبا 80 کلونو کې 90 کلونو کې او اوس د دې وروسته هم په راتلونکو 50 کلونو لپاره کوشش کوي چې که نور هېڅ شی په لاس کې نه وي، حد اقل د تیلو استخراج یا د تیلو د نرخ تعیین باید دوی په لاس کې. اما دا کانسپټ نور دوام نه کوي. وینزویلا کې د رئیس جمهور تختول که څه هم زه ورته له بل نظره ګورم، خو دا په خپل ذات کې د تیلو
دا هغه میلیارډونو ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو چې دوی تیلو کمپنۍ ورته کړي، مثلا سټنډ آیل ورته کړي، دوی اوس د سود سره راغلي چې دا موږ د 3 میلیارډ ډالر انویسټمنټ کړی او بیا تاسو زمینه برابر نه کړه، زموږ د 300 میلیارډ ډالر ته دی اوس دا به تاسو موږ 50 میلیارډ راکړي یا 50 میلیارډ راکړي، کله استخراج به کوي او زموږ په کنټرول به دا کوي او یا به موږ استعمالو یا به موږ خرڅو. 33 میلیارډ متر مکعب ګاز سمدا اوس په ایران کې شته او د وجود په خپل ذات کې د امریکا لپاره یو د ښکار یو ښه نقطه کېدای شي. نو د ځان د اژدها د جوړېدو لپاره د تیلو په څاګانو باندې د کنټرول لپاره اوس په ایران کې تقریبا 98 لوی تاریخي څاګانې د تیلو شته دي او 10 دانې لوی د تیلو ریفاینري یا پالایشګاه شته دي چې او د پالایشګاه نه دي چې دا وړي وړي پالایشګاه دي، بلکې دا د دنیا په سطح باندې مشهوري ریفاینریز دي چې دوی لري. دا وړي شخصي ریفاینري په سلګونو باندې اما حکومتي. نو د دغه ریفاینریز کنټرول په لاس کې اخیستل او د دې څاګانو په لاس کې اخیستل د امریکا دپاره د هر هیواد دپاره دا کارونه کې د ګیم د لوبې تغییر دی ورته. نو یو تر ټولو مهم دلیل هم د یورانیمو د غني کېدو د ډیپلوماسۍ او د نور مسایل ترڅنګ د تیلو د څاګانو مسله او د تیلو د انرژۍ د کنټرول مسله هم مطرح کېږي او دا پکې یو لوی نقش ادا کولی شي. خادم صاحب د بحث یو بل اړخ ته راځو. ویل کېږي چې عربي هیوادونه تر ټولو سخت او زیات زیانمنونکي دي په دې جګړه کې او ډېر زیان ور اوړي ورته، ځکه چې تر ډیره پورې د دغه هیوادونو اقتصاد په تیلو باندې ولاړ دی چې باید د هرمز نه تیر شي. د دوی سره راکړه ورکړه تر ډیره پورې په مندب باندې ولاړه ده چې هغه هم د بندېدو احتمال هغه دی. تاسې هم پې خبره وکړله چې کېدای شي د فشار په توګه باندې استعمال شي. په عربي هیوادونو کې پانګونه ده د نورو هیوادونو چې د نامنۍ په صورت کې هغه پانګونه دا اوس ویل کېږي چې د زیان سره مخامخ ده. دا اوس پانګونه خلک لګیا دي پانګونه وکاږي یا نور څوک پانګونه نه کوي. د عربي هیوادونو برخلیک څه ډول دی د ایران د جګړې له وجې؟ او که د ایران جګړه غځېږي، که دغه جګړه اوږدېږي، د عربي هیوادونو د سعودي عربستان، د متحده عربي اماراتو، د قطر، د کویت د دوی برخلیک څه کېدونکی دی؟ منځني ختیځ هیوادونه باید د ګیلې حق هم لري او د شکوې حق هم لري او د خفه کېدو حق هم لري. دغه تیر 80 کاله یا 80 کاله دوی د ایران سره د عدم رابطې دلیل یو هم د امریکا سره د رابطې خبره وه او هیڅ دلیل هم د دوی سره د مخالفت نو مګر د ایران سره مخالفت یا هم د انشقاق او انکسار د وجود اصلي دلیل د امریکا د ایران سره رابطې مسله وه. کله چې له ټرمپ په پوښتنه کېږي یا د هغوی له مشاورینو په پوښتنه کېږي چې تا فکر کوو چې که چېرته ته په ایران باندې حمله وکړې نو دا به په منځني ختیځ باندې حمله وکړي؟ وایي نه. وایي تا فکر کوو چې په هرمز به بند شي؟ وایي نه. وایي تا فکر کوو چې د تیلو د یوریا او د نورو مسلو نه؟ نه. د ټرمپ غوندې یو سړی د وایټ هاوس کې راتلل په داسې حال کې چې 6 میاشتې مخکې دې منځني ختیځ ته سفر وکړ، یو تاریخي سفر و او د عربي هیوادونو په ډېر اخلاص باندې د 3.5 ټریلیون ډالرو پورې د انویسټمنټ د سرمایه ګزارۍ په امریکا کې وعده وکړه. مګر هماغه ټرمپ د دوی حالت نادیده ونیو او بالاخره د ایران سره جنګ وکړ چې هیڅ رقم شیلډ یا هیڅ رقم سپرم یې پاته نه و. دوی ایران ویشته او ایران په ظالمانه ډول باندې خپل مسلمان هیواد ویشته. لکه مخکې چې ورته یادونه وکړله 83% د خپلو میزایل او ډرونز ته په منځني ختیځ هیوادونو باندې ولي، یوازې 12% یا مرکزونه ولي یا اسرائیلو ته غلطه خبره ده، دا خو اشتباه ده. نو منځني ختیځ هم د ایران نه د ګیلې ځای لري، د خفګان ځای لري او هم د امریکا نه د خفګان. خو که د خفګان او له عاطفي د بحث راوباسو او عملي بحث وکړو چې اقتصاد یې څومره زیانمن کېږي، سیاست یې څومره زیانمن کېږي، زه فکر کوم چې د دې هیوادونو یو ښه والی دا چې دوی حکومتي کنټرول لري. دوی د هر څه په سر باندې حاکي او حاوي دي او نظارت کوي. کله چې هم دوی او بل په اقتصادي لحاظ باندې قوي هم دي. فرض کړه که د اقتصاد د خرابېدو مسله مطرح کېږي، دوی خپل پیسې سبسایډي په حیث باندې خلکو ته ورکوي، تجارانو ته ورکوي، تر څو دوی که تاوان کوي نو هغه دوی په خپل لاس کې بیرته توشیح کړي کولی. اثرات متصور دي، حالت ممکن څه چلنجونه پیدا شي، اما هیوادونه بیا له سره په خپلو رابطو باندې د غرب سره په خپلو رابطو باندې د امریکا سره فکر کوي
او د یو معاوضې په حیث باندې په ده باندې هم فکر کوي چې څه واقع کېدونکي دي که سبا داسې مسله بیا پېښېږي. داسې یو لرې دوست چې هغه په سخته کې ماته رارسېدلی شي یا نه رارسېږي، په داسې حال کې چې نږدې همسایه سره همیشه زه په جنجال کې پاتې کېدی شم، کوم باید انتخاب کړم؟ بد انتخاب کړم که بدتر انتخاب کړم؟ لرې همسایه انتخاب کړم که نږدې همسایه انتخاب کړم؟ د راتلونکي یو کال په اړه فکر وکړم که د سبا په اړه باندې فکر؟ زه فکر کوم چې دې ته ریحاش وایي یا ریویژنزم ورته وایي، چې په زړو پالیسیو باندې تل سره فکر کوي. دې ته دا د هر زیرک هیواد مسؤلیت ګرځېدلی شي. نو منځنی ختیځ فکر کوم چې ډیر به خراب نشي که چې د جنگ اوس ودرېږي، خو که چې د جنگ دوام پیدا کړي نه تنها دا چې منځنی ختیځ خرابوي، ټوله دنیا خرابوي او دغه تاثیرات متصور دي، په اقتصاد باندې متصور دي، مثلا په توریزم باندې متصور دي. امید ده چې جنگ ودرېږي او ټرمپ حد اقل د خپل دغه سرتنبګۍ نه وځي او د دوستانو د ګټې په خاطر باندې او د قریبانو د ګټې په خاطر باندې دا جنگ ودرېږي او بې معنی د اسرائیلو یا مثلا د وسلو د کمپنیو لپاره مخکې ونیسي. د فشار وسیله خادم صاحب د عربي هیوادونو سره کومه د فشار وسیله شته چې ځان د دې حالت نه وکاږي؟ د دوی سره د فشار وسیله څه ده چې هغه په ایران باندې فشار راوړي، هغه په امریکا باندې فشار راوړي، په اسرائیلو باندې راوړي؟ فکر کوم نه ډېر د فشار وسیله هم نشته دی او عالي سره نشته، ځکه دوی ټول عمر د امریکا سره د دوستۍ په قالب کې جوړ کړی، د فشار په قالب کې نه. دوی فکر نه کوي چې یو حالت به متصور وي یا داسې حالت به راځي. دوی همیشه فکر کاوه چې امریکا زموږ نږدې ملګری دی او د ایران سره هم ډېر دښمني نه درلودله، په هغه وخت کې نه درلوده، مګر دوی همیشه د دوستۍ او د قوت او د فرندشپ تصور درلود. اوس چې کله دا نوی چپټر پرانیستل کېږي، زه فکر کوم یوازې د امریکا سره شاید دوی دښمني ونه کړي یا د خپل رابطې په سره قطع نه کړي، اما خپل انتخابونه زیات کړي. که موږ د رایز اف د ریسک کتاب چې مخکې یاد کړی د فرید ذکریا کې، هغه کې موږ بحث کوو د برکس د هېوادونو دغه مجموعه چې تقریبا 80% د دنیا نفوس او 20% جغرافیه او اقتصاد او یو لوی هیکل دی. د G20 نه هم ډېر قوي دی او د G7 نه هم قوي دی. مثلا د استرالیا د برازیل وجود پکې، د روسیې وجود پکې، د چین وجود کېدای شي چې دوی خپل انتخاب ډیر کړي او د برکس طرف ته یا د برکس هېوادونو ته متمایل سیاست جوړ کړي چې دا ګټې نه ورسېږي چې دا تاوان یې نه ورسېږي. او بل برکس هېوادونه لکه ساوت افریقا یا هندوستان په شدت باندې د وسعت طرف ته روان دي. نو په دې چرچې ته دوی په راتلونکي کې فکر کوي، نو دښمني د امریکا سره نه کوي، رابطې ورسره شاید قطع نه کړي، اما خپل انتخاب زیات کوي. یوازینۍ آله چې دوی لري هغه همدا آله ده او کېدای شي چې د خپل ځان د تحفظ لپاره فکر وکړي چې نور که په تمه د سپرو شي هغه پاتې په میدو شي. کېدای شي چې په ده باندې فکر وکړي چې څنګه خپل ژوند خپله تضمین کړي او خپل آینده خپله تضمین کړي. هغلته به دوی د هغه ټکنالوژۍ او د وسلو او په هغې امکاناتو کې به د سیمې د هېوادونو نه وروسته وي، د اسرائیل نه او د ایران نه. خو خادم صاحب د مسلې یو بل بود دا دی چې هغه خلکو ته د تشویش وړ دی، د جګړې د پراخېدو احتمال ډیر دی، د جګړې د سولې د کېدلو احتمال ډیر دی. د نړۍ هغه غږونه چې په نړۍ کې راپورته شو، هغه خبرې چې د هند نه راپورته شو، هغه چې د چین نه راپورته کېږي، هغه چې روسیه نه راپورته کېږي، هغه چې د اروپا نه راپورته کېږي، یو څه معلومیږي چې ولسمشر ټرمپ د هغې سره یو څه نرمښت ښودلی دی، جګړې هغه ورباندې وغځول او د هغې موده یې معلومه نه کړله. خو بیا هم دې ټولو حالاتو ته په کتلو سره د جګړې د پراخېدو او د زیاتېدو د اوږدېدو احتمال زیات دی، او که د سولې احتمال زیات دی، او د نړۍ مجبوریتونه به امریکا په پام کې ونیسي. دنیا د ټرمپ د دغه فیصلې یا د دغه فیصلو په اساس باندې په انګلیسي کې ورته لیمبو وایي، برزخ ورته وایي که نه، چې نه دې خواته یې نه اخواته یې. د دنیا تجارتونه لوی کمپنۍ په لیمبو کې ولاړ دي، یو مطلق ولاړ حالت کې ولاړ دي. صلح به وشي که صلح به ونه شي، که صلح کېږي د دنیا هېوادونه، انسانان، کمپنۍ یو رقم تسالي نیسي او که نه کېږي بل رقم تسالي نیسي. زه فکر کوم چې د دغه اوسني حالت وجود ټوله دنیا په ډېر لوی مشکل کې اخته کړې ده. د مسلې حل د اوربند په غځېدو کې نه دی، د مسلې حل د دنیا د سوپر طاقت د هېواد په حیث باندې د یو مشخص لارښود او رهنما د وړاندې کولو په اډانه کې دی، په چوکاټ کې دی.
مشکل په دې باندې نه حل کېږي چې ته ووایې چې ما اوربند اوږد کړ. ولې دې اوږد کړ؟ ولې سوله نه کوې؟ کله چې قالیباف او عراقچي او ستا کوشنر او ویټکاف راځي هلته او لوی هیئت راځي، لوی قصه او ډرامه ته جوړېږي، ولې سوله نه کوي؟ خبره واضحه ده. هغوی زه یورانیم نه غواړم چې ویې کړم. راځئ IAEA دې راشي، د اتوم د څار اداره دې راشي، دلته دې موږ سره مشخص کار وکړي، موږ به دا ټول یورانیم چې غني شوي دا بېرته راوړو ډېر ادنا اندازې ته چې کېدای شي تر 3.8% پورې وي، دلته پاتې شي. موږ په چا باندې حمله نه کوو، اسرائیل زموږ محفوظ دی، دنیا سره رابطه ساتو، ټولو مسایلو ته احترام کوو. قصه دې څه ده؟ نو یو خو دا د سټاک مارکیټ مسله ده چې کېدای شي ځوان کورو ته به دا دلچسپه وي. تر کوم وخت مارچ نه دې پاتې چې کله دا جګړه شروع شوې ده، څومره چې سټاک مارکیټ پورته او ښکته شوی دی، که هغه د طلا مسله ده، که انرژي ده، او که هغه کماډیټیز دي، غذایي مسایل دي، بوره ده، دا چې څومره ښکته کوي په تېرو 4 کالو کې هم دونه وشوي. او عموما لوی تجاران په دې سټاک مارکیټ کې 2 رقمه خلک دي، یو اشخاص دي، انډیویژوال دي، یو انسټیټیوشن دي یا لوی کمپنۍ دي. په دې کې لوی برنده خلک چې دي هغوی انسټیټیوشنز دي یا ادارات دي، لوی کمپنۍ لکه بلاک راک او داسې، چې هغوی په سلګونو بلیونه ډالر په سټاک مارکیټ بند کړي دي. نو یو تصمیم د ډانلډ ټرمپ چې جنګ به وشي که چې جنګ به ونه شي، سوله به وشي، بلیونز میلیاردونه ډالر چې دي په سټاک مارکیټ کې ښکته پورته کېږي. نو یوازې دا چې هغه د وسلو کمپنۍ ګټه کوي، بلکې دغه انسټیټیوشنز هم ګټه کوي. نو یو دلیل هم همدا دی چې ډانلډ ټرمپ دغسې یو تصور هم ادعام کېږي چې انسایډر ټریډینګ دې ته وایي، چې هغه داخل کې معلومات راغلي او بیا خلک خبر وي، څو نفره خبر وي، بیا د هغه په اساس باندې تصمیم ونیسي چې یو شی واخلي که یو شی فرض. نو یو بحث خو دا شو. دویم بحث دا چې جنګ به وشي که سوله به وشي، که د منطق په اساس بحث کوو نو سوله به وشي. او 14 ورځې وروسته چې کوم مسله ده د منطق په بنیاد باندې، ځکه چې بل هېڅ شی د جنګ د تداوم سبب باید نه وګرځي. ناټو غړي هېوادونه وایي چې جنګ مه کوئ، منځنی ختیځ وایي جنګ مه کوئ، چین وایي جنګ مه کوئ. پوهېږي چین د خپل انرژي د تمویل لپاره تر ټولو غټه منابع چې دغه ایران، نو چین هم ورته وایي چې جنګ مه کوئ، روسیه هم ورته وایي جنګ مه کوئ، ایرانیان هم وایي چې موږ جنګ نه کوو، چې جنګ مه کوئ، جنګ مه کوئ، ځکه ټول شاید پوره دي. که موږ چېرته غیر منطقي بحث وکړو یا هغه دلایل چې موجه نه دي او جنګ شروع دی، نو د هغه جنګ لکه څنګه چې د افغانستان جنګ چې ته شروع شوی همالته به پای ته ورسېږي. هماغسې کوم یو ژورنالست چې په خپله اهدافو ته په کتلو باندې څه تحلیل کیدی شي؟ اهدافو ته په کتلو باندې دا به اوږد شي. دا جنګ او دغه لیمبو دا کوم معضله چې ده، دغه اغماز یا دغه پیچیده حالت چې دا به همداسې اوږد شي. حالت ته په کتلو باندې غیر موجه، غیر مستند، غیر معقول دلایلو ته په کتلو باندې دا جنګ باید اوږد شي. نظام رژیم د ایران باید چینج نشي، تغییر باید نشي، ځکه د ایران د رژیم په تغییر کې د امریکا او د اسرائیل ګټه نشته دی. د جنګ په اوږدېدو کې د دوی ګټه ده. ما مخکې ویل چې ته ماته وایې چې دا اوبه ماته راکړه، زه یې زه نه درکوم درته، کله چې تا ته اوبه درکړم جنګ ختم شي. خو که ته زه نه یم خبر چې ته ما سره په څه جنګ باندې کښېنم چې په جنګ په دلیل باندې کړو، د جنګ په ختمېدو باندې به څنګه کار وکړو؟ اهدافو ته په کتو باندې جنګ اوږدېږي، خو منطق ته په کتو باندې جنګ ختمېږي او سوله کېږي. دا زما تحلیل. د سولې دپاره چې کومه هڅه شوې ده ډېره ادنا بلل کېږي، او په کوم هېواد باندې چې باور شوی دی او کوم هېواد باندې منځګړیتوب کېږي، دا هم یو مهم بحث دی چې دغه هېواد د دې معضلې نه ډېر کوچنی دی. د دغه هېواد پالیسیانې، د دې هېواد سیاستونه، د دې هېواد اوسنی شته نظام، دغه ظرفیتونه پکې نه لیدل کېږي. او دغه د سولې خبرې چې تر اوسه پورې شوي دي هم ځینې خلک ورته د یو چلول په سترګه ګوري، ځینې خلک ورته په دې سترګه ګوري چې یو وخت وغځول شي، ځینې خلک ورته په دې سترګه باندې کتل ګوري چې نه پرې چې جګړه په همدغه حالت کې وي، په دنیا باندې فشارونه په همدغه حالت کې وي، دنیا ته ویل کېږي چې هغه د یو منځګړی هېواد لګی دی. دغه حالت ته په څه نظر باندې ګورئ خادم صاحب؟ دا کوم د منځګړیتوب خبرې چې په کوم هېواد کېږي، په کوم هېواد چې باور کېږي، کوم هېواد ته چې امریکا مراجعه کوي، آیا دغه ظرفیتونه او دغه معضلې سره دا مسله برابره ده؟ بیا هم هماغه خبره چې له دوو زاویو باید ورته وګورو. یو د پاکستان د منځګړیتوب مسله چې دوی منځګړیتوب کوربهتوب کولی شي او کوربهتوب کولی شي، نو خو بس هغوی هم راوستل، دوی هم راوستل، سره کېنول، هوټل کې سره کېناستل، بحث سره.
آیا دوی دغه کریډټ لري چې دوی دا کار وکړي؟ نه. آیا دوی په اقتصادي لحاظ باندې د دې توان لري یا دومره ملکي کولی شي؟ نه. چې یو سړی غریب وي، بیچاره وي، امریکا ته یا ایران ته تضمین ورکولی شي که نه؟ بالکل همدا یوازې شی چې دوی کولی شي هغه دا چې دوی د اتوم وسله لري او دوی مثلا قوي فوز لري. دې نه علاوه نور کریډټ چې هغه د شخصیت اعتبار دی یا د دوی د هیواد د دنیا په سطح باندې د دنیا په سترګو کې د دوی کم اعتبار دی هغه نشته. داسې مثال دی لکه د کلي یو عادي ادنا سړی غریب سړی چې لاړ شي او د دوو لویو ملکانو ترمنځ راځي وایي چې لاړ شي زما په کور کې تاسو جرګه وکړئ زه هم ضمانت کوم، نو دا بس داسې کېدای شي. خبره دا ده چې د پاکستان مسؤلیت په دې کې یوازې د ټرمپ په غوښتنه باندې د یو طرفونو یوځای کولو د دې بحث دا نه و چې دوی د یا ضمانت ورکړي او یا ضمانت وکړی شي. نه ضمانت ورکولی شي او نه د ضمانت توان لري، نه امریکا ته ضمانت ورکولی شي نه ایران ته ورکولی شي. نو هغه یوازې د یو کوربتوب هغه یې درلوده او د دې په خاطر باندې چې حد اقل دغه ورک شوی حیثیت یې بیا راژوندی شي او د دنیا په سترګو کې بیا د دې نوم هلهله شي او سان پرې وغځول شي د دې په خاطر باندې نور بل شی نشته دی، ځکه دوی نه دا صلاحیت دی او نه دا امکانات شته. څوک به وکولی شي چې داسې تضمینونه دواړو خواو ته ورکړي چې د دواړو ګټې خوندي شي او په واقعیت سره دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي؟ د دنیا په معضلو کې عموما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او خاصتا ملګرو ملتونو دغه کار کولی شو. د امنیت شورا او ملګرو ملتونو خپل هغه حیثیت هم د لاسه ورکړی دی. د اسرائیل په جګړه کې چې 20 ځلې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي، د دوی 200 خپل نفر نشو د هغوی دفاع یې نشو کړی، د هغوی حقوق خوندي نشو کړی، ژورنالستان نشو په دنیا کې دا کارونه شوي د هغوی حقوق خوندي نه کړی شو. نو ملګرو ملتونو هم دغه حیثیت د لاسه ورکړی دی. فکر کوم چې د دې خوا نه چین او روسیه او هند او اخوانه کېدای شي استرالیا، نیوزیلند، برطانیه او یو کوم بل هیواد قوي فرانسه فرض کړه د امریکا ضمانت وکړي یا په امریکا د طرف نه د یو مرکشي په حیث باندې کار مخکې یوسي. نو دغه هیوادونه کولی چې دې خوا نه هیوادونه دې طرف د ایران سره دوی استازولي وکړي او خواته د هغوی استازولي وکړي، ځکه اخوا ته هیوادونه چې د امریکا سره استازولي کوي د هغوی سره یې ګټې شریکې دي او دې خواته چې کوم هیوادونه استازولي کوي هغه د ایران سره ګټې شریکې دي. کېدای شي چې داسې هیوادونه یې ضمانت وکړي، اما ملګري ملتونه یې بهترین انتخاب و په داسې حال کې چې د هغوی اعتماد نور خلاص شوی دی. خادم صاحب دلته یو لنډه پوښتنه کوم، بیا د بحث یو بل بود ته راځم. د نړۍ دریځونه نړۍ هم په هڅه کې ده، لکه څنګه چې تاسو د منځني ختیځ د هیوادونو ویل چې هغوی به په نورو لټو کې وي، همداسې به اروپا هم په نورو لټو کې وي. په اروپا باندې فشارونه دي، په هند باندې فشارونه دي. که دغه ټول په نوره لټه کې کېږي او په بدیل لارو چارو یا په بدیلو سیاستونو باندې فکر کوي او په دې باندې پوهېږي چې امریکا هغه څه کوي چې یوازې خپلې ګټې وي پکې، د امریکا پالیسي به بدله کړي، د امریکا دریځ به بدل کړي؟ نه، د امریکا دریځ نشي بدلولی، اما د امریکا په دریځ باندې یوازې انتقاد کولی شي. مثلا فرض کړه 1000 کاله پخوا دغه قدرت د اسیا سره دغه قدرت مثلا تر 18 قرن وروسته مثلا 14 قرن وروسته تر 13 قرن پورې دا د اروپا سره د قدرت یعنې د دنیا رهبري د اروپا سره اسپانیا او فرانسه او لندن او دا دې خلکو زرګونه کاله حکمراني کړې دي او امپراتوري یې چلولې. 18 قرن وروسته بیا امریکا نور راپیدا شو. دا 200 کاله په ټوله دنیا باندې اروپا جمع امریکا قدرت او راج چلولی دی. امریکا یې په راس کې و چې یو کانټیننټ یا براعظم ځان ته وایي او ناټو یې په څنګ کې. دا قصه نور د امریکا سره زړه شوې ده او امریکا نه قدرت باید نور لاړ شي. تر اوسه پورې دنیا یو قطبي وه یا یونیپولر ورلډ یې ورته ویلې، یو قطبي دنیا. بیا یو وخت داسې دا شو چې مثلا بایپولر ورلډ شو، دوه قطبي دنیا شو چې یو طرف ته د چین مسله مطرح وه او د شریفانو او بل طرف ته د امریکا. فکر کوم چې راتلونکي 20 کاله یا 15 یا 20 کاله زما تصور دا دی چې دا دنیا بیا یونیپولر ورلډ کېږي، یعنې چین د دنیا په قدرت باندې بدلېږي او امریکا د قدرت نه لوېږي. 30 تریلیونه ډالر د امریکا جی ډي پي او 20 تریلیونه ډالر د چین جی ډي پي. یوازې دا چې په تیرو کلونو کې د 1800 چنده د چین صادرات دنیا ته ډېر شوي دي.
یوازې په 3 کلونو کې 1800 چنده چې دا تصور نشي کېدی. 90% د دنیا شپینګ لاین چې دي دا کانټینرز او شپینګ لاین دا چې دي او پورټس بندرونه دا د چین په قضیه کې دي. چین سره د ټولې دنیا د سیند بحري سیستم کوم تجهیزات چې دي مدیریت چې دي شپینګ لاینز دي خپل کشتۍ دي دا د چین په قبضه کې دي. نو فکر کوم چې د دنیا هر شی که تاسو مقایسه کړئ مثلا فرض کړه ډیپ سیک چې جی بی ټي یا مثلا جیمینای چې دا ارتفیشل انټيليجنس یا زیرکه ټیکنالوژي ورته وایي دا صحیح ده چې مثلا د انویډیا سره دی انویډیا رئیس هوانګ وایي هغه وایي چې صحیح ده چې امریکا په ارتفیشل انټيليجنس کې ډېره مخکې ده اما چین چې په څومره سرعت باندې روان دی څو کاله وروسته به تاسو وګورئ چې امریکا به ډېر شاته پاتې دی. هر شي کې چین پورته تللی که څه هم شخصي لحاظ باندې زما چین نه دی خوښ ځکه هر هېواد ته چې تللی دی هغوی قرضداري کړي دي د هغوی نه وین ستلي دي هغوی دونه مجبور کړي دي چې بیا مجبور دي چې په هغوی باندې ځان خرڅ کړي ځکه بل لاره نه چین پالیسي داسې ده. اما زه چې څومره چین ته تللی ما یا په کنفرانسونو کې مې برخه اخیستې ده همیشه د دوی رهبران چې کله کنفرانس ته راځي او خبرې کوي وایي چې وی آر ډیولپینګ سټیټ موږ مخ پر وده هېواد او موږ د ورورۍ لاس غځو او موږ تر اوسه پورې لا ډېر ژوند پاتې دغه شعار لاندې چې موږ وی آر ډیولپینګ سټیټس موږ غریب هېواد یو موږ مخ پر وده هېواد یو د دې تاثیر لاندې چې کار ډېر کوي او خوله سمه خوځوي او خبرې کمې کوي د دې شعار لاندې په ډېر شدت باندې دنیا روانه ده چین روان دی چې د امریکا راج چې دی دا نور ختم شي. راځم خلاصې ته که چېرته امریکا 10 ټریلیون د دې 20 ټریلیون کې هغه مثلا 9 ټریلیون کېږي دا 1 ټریلیون کېږي هغه 23 کېږي دا 15 کېږي بیا هغه شپه دغه تسلسل هم که چېرته وي حد اقل دا یو 10 کاله 20 کاله اخلي ځکه چې تر څو چې د پیټرو ډالر نه حالت راځي د دنیا ټول ریزرف کرنسي په بانکونو کې چې هر بانک ته وګورئ مرکزي بانکونه وایي څونه ډالر لري 20 میلیارډ لري څو لري په افغانستان کې 8 میلیارډ لري ټول مسله ډالر ده. دنیا ته چې لاړ شي ژبه انګلیسي ده هر څه لاړ شي ژبه باندې پوهېږي او کومه په انګلیسي باندې پوهېږي دنیا ژبه انګلیسي ده د دنیا کرنسي چې دغه ډالر دي د دنیا پالیسي امریکا هم دا اوس په اخرو 50 کالو کې هر څه چې کړي دي دوی تعزیرات لګولي دي وایي ما تعزیرات لګولي دي ته به دا کشتۍ په مخ باندې ما تعزیرات لګولي دي ته به د هېواد سره په تجارت کې نو ته څوک چې دا کار کوي خو چې هر څوک دی بدمعاش دی تر اوسه به دا کار کړی دی او د دنیا په کونج کې چې د رخنه لري او نفوذ لري او دا ختمیږي او د دې رګونو ته دي دا تاثیرات دي حد اقل 20 کاله دی شي. اخري بحث د سټټسټکس ته ما کېدای شي ستا د لیدونکو سره مرسته وکړي چې امریکا ولې ماتېدل دونه اسانه نه دي ماتېدلي حتمي دي خو ماتېدلي اسانه نه دي. اوس دپاره په د دنیا په 80 هېوادونو کې امریکا تقریبا د 900 تر 800 پورې نظامي اډې لري او د 2010 نه تر 2040 ملکیانو نظامیانو متخصصینو استخباراتي خلکو په اندازه باندې په دغه بیسونو کې شته. مثلا پرنس سلطان بیس په سعودي عربستان کې دی علي السلام او د عارف جان چې دغه په کویت کې دی مثلا د فرق اماراتو کې دی الودید په نوم باندې چې دی مثلا په قطر کې دی په جیبوټي کې شته دی په کویت کې شته دی مثلا په سوریه کې شته دی په هر ځای کې دوی بیسونه دي دوی مرکزونه دي او دا د 80 هېوادونو د دوی دغه مرکزونو راویستل او دوی د هر ځای نه فقط کول او 4,000 اډې یوازې دوی په امریکا کې نو کله که تر دې حده پورې مثلا دغه تیر 40 کاله یو اس آی ډي په میلیارډونو ډالر د دنیا هېوادونو ته ورکول او هلته عملي کول. په افغانستان کې هم دا مسله افغانستان ته راغله اکثریت مطلق رهبري تعیین دوی سره مثلا وزیران دوی تعیینول یا مطلق د دوی په نظر حتی تر مینه پورې تر رئیسه پورې چې مهم ریاست به مقرر کړي دونه مشوره اخیستل کېدله چې په افغانستان کې موږ دا مقرر کړو کنه موږ بدله چې فاني حکومت څخه خبر وکړي اما دا یو حقیقت چې دوی نفوذ ډېر زیات په افغانستان کې دا یو مثال چې 140 میلیارډ ډالر دوی یوازې په انکشاف باندې مصرف په داسې حال کې چې 15 سنټه په هر ډالر کې دوی د ځان سره غلا کړي دي وړي دي 15 سنټه لګېدلي هغه په داخل کې تجارانو غلا کړي اما دوی خو مصرف کړو پیسې وشیندلې تر څو خلک کرپټ کړي تر څو دوی خلک
نو خبره نن دا کوله چې د امریکا راج په کمېدو دی، د چین او د نورو هېوادونو راج په پورته کېدو دی، د دنیا دغه چپټر په تغیر کېدو دی او مسیر هم په تغیر کېدو په ډېر شدت باندې دا روانه ده. او د ایران مسله به دوی د امریکا دپاره یو ډېر غټ ټیسټ وي، یو غټ امتحان وي. که چېرته په دې کې ناکام شو نو فکر کوم چې نور هغه تصور د امریکا د نفوذ نه پاتې. په افغانستان کې ماتې وخوړه او سپک او ورک له افغانستانه لاړه، په شرمونو باندې وشرمېدل او په تاریخ کې په حیثیت پاتې نه شو. په ایران ته ولاړ شي او دا کار وکړي نو بیا نو بالکل د دې زوال سره کېږي. خادم صاحب د ایران او د چین د ملګرتیا په اړه باندې کلنډو وایي، بیا یوه پوښتنه بل هم کوم. چین او ایران د یوې سکې دوه مخه دي په ډېرو مسایلو. په ټوله دنیا کې دا اوس کوم جنګ روان دی منځني ختیځ کې، په ټوله دنیا باندې تاثیرات شته دي. په هند باندې ډېر زیات تاثیرات دي. اما چین د شپږو میاشتو لپاره دوی ریزرف انرژي لري، 1.4 میلیونه برله پر ډے هره ورځ برله تیل. دوی یوازې د ایران نه اخیستل او چین ته وړل هره ورځ 10 میلیارده ډالر دوی کلنی تجارت لري. اما 1.10 میلیارده ډالر دوی هغه تجارت لري چې ریپورټ نه کېږي دنیا په ریکارډ کې نه، خو تجارت کېږي یو بل سره. که څه هم دا تجارت د ایران او د چین امبالانس دی، غیر متوازن دی. تقریبا تر 10% پورې صادرات واردات چې ایران کوي هغه د چین نه راځي، خو د دې خوا چې بیرته صادرات کوي یوازې 1% چین ته ځي، یعنې غیر متوازن مسله. بله مسله تقریبا دا ده چې په 15 کلونو کې باید د چین د ایران په زیربناو باندې 400 میلیارده ډالر مصرف کړی دی، او د دې په مقابل کې باید ایران چین ته مطلق تیل ورکړی وي، لکه د 1.4 میلیون بلره تیل چې د ورځې ورکوي. نو د هغوی زیربنا جوړېدل او د دې تیل بېرته هغوی ته ورکول، او چین بیا په عین زمان کې یو بل چلم کړی و چې د دنیا د جهاني قیمت نه یې د 8 تر 10 ډالرو پورې په هر بلر کې په ډسکاونټ باندې اخیستل. یعنې که د دنیا تیل بلر په 80 وي د بیا مثلا په 80 باندې اخلي، چې دا یو ډېر غټ ډسکاونټ. نو د چین دپاره هم ګټه شوه او د ایران دپاره هم ګټه شوه. علاوه تر دې چین همیشه کوشش کړی دی چې د دنیا په سطحه باندې ایران مطرح کړي. مثلا د بریکس هېوادونو ته راتګ دا د چین ابتکار، یا د OIC هېوادونو کې د دې نقش درلودل دا د چین ابتکار، یا په د ملګرو ملتونو کې د دې د حقوقو نه دفاع کول یا د هغې پورته کول دا د چین ابتکار. نو رابطې سره جوړې دي او دا په دې خاطر باندې جوړې دي چې اول خو چین د دښمنۍ پالیسي بیخي لري نه، جاپان یې بیخي نه لري، خو چین هم نه لري. چین وایي چې چېرته یو شی په چاکلیټ باندې کېږي، په حلوا باندې کېږي، ولې په ټوپک باندې وشي، او دوی د پیسو په شیندلو باندې یا د پیسو په ورکولو باندې یا د قرضونو په ورکولو باندې دوی کولی شي چې یو کار وکړي. 400 میلیارده انویسټمنټ کومه، مقابل کې ما په 15 کالو کې یوازې دا تیل درنه واخلم هم دا کفایت کوي، همدا چې ډسکاونټ درنه واخلم هم کفایت کوي. ځکه ټول دنیا کې چې ته 10% ګټه وکړي، 100 روپۍ ورکړي په کال کې، 10% ګټو دا ډېره غټه ګټه. نو که ته 10% ډسکاونټ اخلي دا ډېره ګټه مسله ده. نو فکر کوم چې رابطې ژورې دي سره، او دا رابطې به چین پالي. که چې ایران ولیږي زه فکر کوم چې وخت به داسې راشي چې بالکل به چین د دوی لاس ونیسي او څادر به پرې وغواړي او وبې ساتي په دې په خاطر باندې چې د دوی خپلې ګټې خوندي شي. خادم صاحب وخت هم د خپرونې تمام دی، او وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د سیمې په دغه سیاستونو کې، د نړۍ په دغه سیاستونو کې، دا چې په نړۍ کې د چپټرو د اوښتو دپاره ضرورت دی، دا چې د نړیوال نظم د بدلېدو دپاره ضرورت دی، دا چې نوي هیوادونه راټوکېدلي دي چې د هغو بیلانس د امریکا سره برابریږي، دا چې نور هیوادونه غواړي چې هغه د اروپایي هیوادونو ځای ونیسي، د نورو ځای ونیسي، تجارتونه په نړۍ کې په دغه حالت کې د افغانستان وضعیت د دغه سیاستونو سره، د دغه اقتصادي چلندونو سره په کوم حالت کې دی، څه ډول سیاستونه دلته پکار دي، څه ډول مدیریت ته ضرورت دی، څه باید وشي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. ما د پروګرام په اول کې وویل چې زما افغانستان دوه سترګې دي، دا سترګه مې افغانستان دی او دا سترګه مې افغانستان دی. که چېرې دا سترګه افغانستان نه وي نو اوس به چېرته تللی وی او خارج کې به ناست وی. خارج د بعض افغانانو لپاره ډېر ښه دی، الله پاک دې ورته ښه کړي، ځکه د هر سړي خپل انتخاب دی، د چا به دلته ګزاره کوي او د چا به هلته ګزاره کوي. زه وایم چې افغانستان ډېر مهم بحث دی، زموږ د ژوند بحث دی، زموږ د آیندې بحث دی، د ټول افغانانو د ژوند بحث دی، د پخواني حکومت د خلکو بحث هم دی، د اوسني حکومت د خلکو بحث هم دی. نو کوشش باید دا وشي چې د افغانستان رابطه د دنیا سره جوړه شي.
موږ په ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب کې ژوند کوو. یو وخت موږ ویل موږ په ګلوبلایزیشن کې ژوند کوو، موږ په نړیوالتوب کې ژوند کوو، یعنی هند افغانستان سره او افغانستان د مثلا امریکا سره په یو قالب کې ژوند کوي. بیا لوکلایزیشن مطرح شو، یعنی محل د محل سره بیا ګلوکلایزیشن، ګلوبل او لوکل سره یو ځای چې هیوادونه د بل هیواد د یو ولسوالۍ سره د بل هیواد ټول نظام د یو بل هیواد د ولسوالۍ سره په تماس کې دي، او د هغوی مثلا په لاس ویګاس کې یو حادثه کېږي نو په کابل کې اثرات متصور وي، یا مثلا که په واشنگټن کې چې هغه بیچاره ګوربز په نامه څوک چې ویلي و چې د دوه امریکایان وژل، دا په یو ډرامه وه په خاطر باندې چې ډانلډ ټرمپ لپاره خبره برابر چې افغانان د امریکا وباسي یا کوئی هغه. اما داسې حادثه کېدل د افغانستان پر سرنوشت باندې تاثیر درلودلی شي. زما مشوره به اوله دا وي چې د افغانستان اوسني حکمرانان او هر هغه څوک چې د افغانستان مالکیت احساس کوي د افغانستان د رابطې په اړه باندې چې دنیا سره دې باندې باید فکر وکړي. موږ په دې باندې خپل مسؤلیت نشو ادا کولی، اوسني زعما د افغانستان نشي ادا کولی چې وایي چې افغانستان امریکا زموږ په قصه کې نه ده یا دنیا زموږ په قصه کې نه، موږ د دنیا په قصه کې نه یو. که د دنیا په قصه کې نه یو نو دا اوس امریکا تصامیم دا ولې یوازې یو تصمیم د ټول دنیا اقتصاد وپځو، نو موږ دنیا ته ضرورت لرو، دنیا موږ ته ضرورت لري. دویمه اساسي مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید انتخاب وکړي چې دوی په لنډ مهال کې د چا سره ګټه کېدی شي او په اوږد مهال کې د چا سره کېدی شي. هندوستان د استقلالیت په پالیسي غوره کوي. څه زما نه دی خوښ داسې یو هېواد دی چې د افغانستان سره هېڅ مرسته نه ده کړې، همیشه یې د 300 میلیون ډالرو کومه پروژه چې سلما بند او یا یې پارلمان جوړ کړی د هغه په مقابل کې د 10,000 یا 3 لکه خلکو جنازې وایستلې، یا مثلا 30 میلیونه فابریکې په هندوستان کې شته دي، او که چېرته د افغانستان یو نفر لاړ شي په یو فابریکه کې واوسېږي نو ټول افغانستان به په هندوستان کې وي، مګر د دوی دومره عظمت سره هم دوی د افغانستان سره شي نه کړي. زما نه دی په پاسې مثال کې راغی هغه دا چې دوی د عدم غیر منسلک بهرنۍ پالیسي لري، په یو هیواد پورې متکی پالیسي نه لري، نه په امریکا پورې لري نه په چین پورې لري، په هر ځای کې چې ګټه وي هغسې باید وکړي. افغانستان هم باید داسې کار وکړي، امریکا ته هم باید دا ووایي چې موږ ستا چڼې نه یو، نه چین ته ووایي چې موږ دلته پاتې یو، ستاسې په لاس کې موږ دا کار وشي. نو خپل بهرنۍ پالیسۍ باید په داسې انداز باندې ترسیم کړي چې هغه په اوږد مهال او په لنډ مهال کې زموږ د افغانستان ګټه خوندي کړي. درېیمه اساسي مسله دا ده چې قدرتونه همیشه د ټوپک په زور باندې نه کېږي. ډېره مننه خادم صاحب، باس کې د ګډون نه مو چې وخت مو راکړو. ډېره مننه. کور آباد. کور آباد. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، له ښاغلي انتظار خادم صاحب سره بحث تر همدې ځای و. تر بیا د الله په امان.